سلامونه درنو لیدونکو. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د مرۍ په یو ډیر مهم تکلیف در سره خبرې کوم، ډسفیجیا یا د خوړل شوې ډوډۍ نښتل. ښه، ډسفیجیا څه ته وایي، کله منځته راځي، د منځته راتګ علتونه یې څه دي، او بالاخره په علتونو کې کوم هغه علتونه دي چې جدي پاملرنه باید ورته وشي او زر یې درملنه وشي، ګنې ژوند ګواښي. د ډسفیجیا په منځته راتګ کې او دوام کې له خولې وخله د مرۍ تر لاندني سفنکټره پورې دغه ټیوب یا عضلاتي دستګاه ټوله دخیله ده. په خوله کې دا اورل کویټي یا د خولې خالیګاه ده. اورل کویټي یا د خولې خالیګاه کولی شي په ډسفیجیا او په منځته راتګ کې اساسي رول ولوبوي. اورل کازز اف ډسفیجیا یا د خولې کومې ناروغۍ دي چې بالاخره کولی شي د ډسفیجیا یا د ډوډۍ د بندېدو یا د خوراک او بلعې په پروسه کې مزاحمتونه منځته راولي. ښه، په خوله کې د عفونت او التهاباتو موجودیت او دوام کولی شي د خوراک او د بلعې پروسه وننګوي. سټوماټایټس یا د خولې د مختلفو غړو او اعضاو التهاب. دغه التهاب کولی شي د وایرس یا د پرازیت یا د بکتریا په واسطه په ژبه کې، په تالو کې، په وریو کې منځته راشي، او مسلماً که چیرې دغه سیمې دغه ارګانونه په خوله کې متضرر وي، نشي کولی چې په سمه توګه ډوډۍ وژول شي، خواړه وژول شي او بلا شي. د دې ترڅنګ د ټانسلونو التهاب یا ټانسلایټس د ډسفیجیا یو ډیر پیژندل شوی علت ده. مګر تاسو ټولو د ټانسلونو التهاب یو ځل نه یو ځل په خپل ژوند کې تجربه کړی ده. کله چې ټانسلونه غټیږي، حتی د لاړو تیرول مریض ته دردونه ورکوي، ډوډۍ خوله پرېږده. د ټانسلایټس ترڅنګ یو وایرس چې د هغو التهاب ډیر زر په خوله کې د زخمونو سبب ګرځي، خصوصا د شونډو شاوخوا، هغه هرپیز سمپلکس وایرس ده. معمولا د شونډو شاوخوا ته لکه د انګورو غونچه دغه رقم پولۍ پیدا کیږي، سوخ کوي، ناروغ تبه ورسره لري، حتی د هډوکو دردونه تجربه کوي. دا د ډسفیجیا یا د خوراک پروسې ته جدي مزاحمت ګڼل کیږي. ترڅنګ یې په خوله کې کوچني زخمونه چې افتس السر یا ځینې طبي مراجع کانکرز بولي، دغه زخمونه شدید دردونه او سوځنده حالت لري. د ډوډۍ خوراک او د ډوډۍ بلعې ته کافي مزاحمتونه ایجاد کوي. ډیری مریضان د دې په خاطر چې د خولې زخمونه د ډوډۍ د خوراک په وخت کې په تکلیف کوي، حتی نه غواړي چې په سمه توګه خواړه وخوري، او دا بالاخره د همدې نقیصې په دوام کې د وزن د کمبود او د اشتها د کمبود سره مخ کیږي، او دغه د خولې کوچني زخمونه یې کولی شي د بلا نورو ناروغیو سبب وګرځي. ښه، ترڅنګ دویم ارګان د مرۍ په امتداد کې لرو، هغه فیرنګس ده. ښه، فیرنګس د عصبي رګونو کافي ګڼه ګوڼه لري. زموږ ووکل کارډ د تایراید غده د فیرنګس په شاوخوا مجاورت کې واقع ده. ډیری وخت په فیرنګس کې عصبي سکتې د اعصابو رګونو ته زیان اوښتل د ډسفیجیا یا د خوړو د نښتلو سبب ګرځي. عصبي سکته ډیری وخت د فشار او د شکر له وجې منځته راځي. همدا رقم بلبر او سوډو بلبر پالسیز، دا دوه هغه ناروغۍ دي چې کرینیل رګونه، نهم، لسم، یولسم او دولسم کرینیل رګ که چیرې یا کرینیل عصب که چیرې
زیانمن کیږي یا د سټروک یا د کوم بلې حادثې په واسطه دا د وخت په تیریدو بلبر او سوډو بلبر په نامه پالسیز یا ناروغي جوړوي چې پرته له کوم قید و شرطه د ډسفیژیا یا په خوله کې وبښئ په فیرنګس کې د خوړو د نښتلو سبب ګرځي. ښه د خولې او د فیرنګس ترڅنګ هغه چې ډیر مهمه علتونه دي او د ډسفیژیا یا د خوړو د بندیدو سبب ګرځي هغه په مرۍ کې مطالعه کوو. ښه که خواړه خورو او په مرۍ کې نښلي نو دا وضعیت له دوه حالاتو خالی نه ده. یا د مرۍ قطر کم شو، د مرۍ دیوالونو وده وکړله، سرطاني وده یې وکړه یا غیر سرطاني وده، خو خلاصه د مرۍ قطر یې کم که. دلته که چیرې ډوډۍ را روانه وي، خواړه را روان وي، که سایز یې غټ و نو دا بندیږي دلته. یا هم په مرۍ کې هیڅ کوم بدلون نه راغلی، له بیرونه په مرۍ باندې فشار وارد ده، مثلا سږي کې کینسر ده، دا ساحه کې کاږي، یا په پوسټیریر میډاستینیم کې سرطاني گروث یا وده موجود ده او دا ساحه د فشار لاندې راولي، یا د جګ فشار د وجې لیفت ایټریم ډایلیټډ شوی ده او په مرۍ فشار واردوي. دا کولی شي د ډسفیژیا سبب وګرځي. په مرۍ کې د ډسفیژیا یا د ډوډۍ یا د خوړو د بندیدلو اساسي علتونه esophageal causes یو پکې موټیلیټي ډیسارډر ده. موټیلیټي ډیسارډر څه معنی؟ نه د مرۍ قطر کم ده او نه له بهره د فشار لاندې ده، بلکې مرۍ خپل هغه مارپیچه مخصوص حرکات په سمه توګه سرته نه رسوي. یعنی د اعصابو لخوا خصوصا د اټونومیک نروس سیستم یا د اعصابو خودکار سیستم یا اتومات سیستم د مرۍ په مارپیچه حرکاتو کې کومک نه کوي، دا ډیس ریګولیټ شي یا ځینې وخت نه کیږي او د تکلیفونو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه یې اکلیزیا یا په ټوله کې د مارپیچو حرکاتو نشتون د اکلیزیا سبب ګرځي. د اکلیزیا د منځته راتګ دقیق علت نه ده معلوم، ولې هغه عصبي چینلونه چې د مرۍ په پریسټالسیس یا مارپیچ حرکاتو کې کومک کوي، رول لوبوي، د هغو له منځته تګ او نه فعالیت د اکلیزیا سبب ګرځي. همدا رقم ډیفیوز اسافیګل سپزم یا ډس کولی شي په مرۍ کې د ډسفیژیا سبب وګرځي. او دغه ډسفیژیا معمولا دواړه سولید او لیکوډ سوي، یعنی جامد او مایع دواړه د ډیفیوز اسافیګل سپزم او اکلیزیا کې نښلي چې معمولا بیرته استفراغ کوي ناروغ دغه خواړه. د ډسټل یا ډیفیوز اسافیګل سپزم ترڅنګ سکلیرودرما چې د کونیکټیو ټیشو یا ارتباطي انساجو هغه ناروغي ده چې د بدن د دفاعي سیستم په واسطه منځته راځي. کله چې زموږ خپل دفاعي سیستم ارتباطي انساج په ټول بدن کې له مختلفو قوي حملاتو لاندې نیسي، هغې ته صدمه واردوي، هغې زیانمن کوي او بالاخره په ترڅ کې نورمال فزیولوژیک فعالیتونه په زیانمنو انساجو کې نه کیږي. که چیرې سکلیرودرما موجوده وي، د مرۍ په عضلاتو زموږ دفاعي سیستم حمله کوي او د خوړو د تیرولو یا د بلۍ پروسه د چیلنجونو سره مخ کوي. ډایبیټیز ملایټس یا د شکر ناروغي دا که چیرې کنټرول نه وي ډیر زر د نیوراپیتۍ سبب ګرځي. نیوراپیتي یعنی د اعصابو رګونو د اعصابو چینلونو ته د شکر له وجې زیان رسیږي او په ترڅ کې د اعصابو هغه رګونه او چینلونه او شبکې چې د شکر په واسطه باندې زیانمنې شولې هغه نور خپل فزیولوژیک او نورمال حرکتونه سرته نه رسوي او بالاخره ډسفیژیا یا د ډوډۍ له بندېدو سره مخ کیږو.
ښه د مرۍ د حرکاتو ترڅنګ یا د موټیلیټیز ترڅنګ ډیر بل مهمه وضعیت چې د ډسفیجیا سبب په مرۍ کې ګرځي هغه په داخل د مرۍ کې د مرۍ لیومن یا قطر کمیدل دي یا انټرنزیک نیروینګ کله منځته راځي انټرنزیک نیروینګ د مرۍ قطر کمیږي کله ممکن ده چې مرۍ تنګه شي او د را روانې ګولې یا ډوډۍ په وړاندې مزاحمتونه ایجاد کړي یا په داخل د مرۍ کې د مرۍ عضلات او دغه دیوالونو غیر کنټرول وده وکړله یو کتله او دانه او ګروت یا مسته پکې او د خوړو مخنیوي کوي د مثال په توګه دغلته سرطاني ګروت یا سرطاني وده وشوه دلته یوه دانه راشنه شو او خواړه هم له دې خوا را روان دي طبعا نښلي مخه یې نیسي دا معمولا د مرۍ په سرطانونو کې وي په اسافیګل کینسرز کې منځته راځي او د مرۍ په سرطانونو کې تر ټولو مهم سرطانونه اډینو کارسینوما اف سی ده چې د معمولا خولې ته د ترخو ترشو اوبو د وجې پیدا کیږي یعنی که کلونه زموږ مرۍ ایشیږي جوش کوي او موږ هم په وړاندې کوم تدبیر نه لرو دا کولی شي د اډینو کارسینوما یا د مرۍ د یو وژونکي سرطان سبب وګرځي او بالاخره د دغه سرطان مخصوص پیژندنه کله کیږي کله چې ناروغ داسې شکایت کوي چې په لومړیو کې جامدات لږ بندېدل یعنی وچه ډوډۍ مې بندېدله بیا به مو اوبه څښلې یا نور مایات به مو ورسره څښل او دا به تېرېده د وخت په تېرېدو چې څومره وخت تېرېږي هغومره دلته سرطاني حجرات زیاتېږي او ورو بالاخره د مرۍ د بندېدا سبب ګرځي وخت داسې راځي چې د جامداتو ترڅنګ نور مایات هم نه تېرېږي او آخري شکایتونه دا یي چې په لومړیو کې جامدات بندېدل او بالاخره جامد مایع اوبه شودې فرني ماته کړه ډوډۍ دا جمع غوښې هر څه بالاخره نښلي ځکه سرطاني حجراتو وده وکړله او دا وده دومره زیاته شوه چې داخلي د مرۍ قطر ټول بند کړ دغه معمولا په اسوفیګل سی ای یا کینسرونه چې معمولا د اډینو کارسینوما او سکوامس سل کارسینوما SCC دا هغه دوه مهم سرطانونه دي چې په مرۍ کې منځته راځي ګرچې مرۍ ډېر زیات نور سرطانونه لري لکه لیمفوما کارسیناید ټیومرز ولې 9% کیسونه سکوامس سل او اډینو کارسینوما دي چې په داخل د مرۍ کې قطر کموي او د ډوډۍ د بندېدو سبب ګرځي د انټرنزیک نیروینګ په بخش کې د کینسرونو ترڅنګ اسافیګل سټرکچرز هم د مرۍ لیومن یا قطر تنګوي او د خوړو یا د ګولې د انتقال مخه نیسي څنګه فرضاً په دې ساحه کې زموږ مرۍ له دواړو خوا داسې راتنګه شوې ده دغه تنګېدل د ګروت یا د نوې ودې د وجې نه دي شوي ممکن د مرۍ حجرات د تیزابو په واسطه له منځه تللي وي یا د تیزابو په واسطه زخمونه منځته راغلي ول دغه زخمونه دوباره دغه زخمونه التیام پیدا کړ او د مرۍ یو ساحه یو ځای تنګ ده کله هم چې خواړه راځي که خواړه مایات وي یا نیمه مایع وي تیریږي که جامدات وي بندیږي او معمولا دغه بیا مریض د اوبو د چای سره تیروي اسافیګل سټرکچر تر ټولو مهم علت د ډسفیجیا چې په هغه کې د مرۍ په حرکاتو کې ستونزه وي یعنی هغه مارپیچه تقلصات چې د ډوډۍ او د خوړو د انتقال سبب ګرځي په ټوله مرۍ کې په سمه توګه کیږي کله چې د سټرکچر ساحې ته راورسېدل دلته دغه حرکات نه کیږي او خواړه بندیږي بیا یې د تیرولو لپاره معمولا ناروغان له مایعاتو نه استفاده کوي
د انټرنزیک نیروینګ او د موټیلیټي ترڅنګ بل څه چې په مرۍ کې د خوړو د بندیدو سبب ګرځي هغه ایکسترنزیک پرشر ده، لکه څنګه چې مخکې مو هم ورته اشاره وکړه. ایکسترنزیک پرشر څه معنی؟ په مرۍ کې کوم تکلیف نشته ده، نه زخم شته ده، نه عفونت شته ده، نه التهاب شته ده، بلکې د مرۍ په جغرافیه کې خیر او خیریت ده. ولې نور ارګانونو کې تکالیف موجود دي او په مرۍ فشار اچوي. د مثال په ډول ګایټر یا جاغور، دلته که جاغور موجود وي د تایراید غده غټه شي او سایز زیات شي، وزن زیات شي، بغیر د قید و شرطه دلته په مرۍ باندې فشار اچوي او د مرۍ قطر کمیږي، د خوړو په انتقال کې مزاحمت منځته راوړي. د دې ترڅنګ که چیرې په سږي کې کینسر موجود وي، په سږي کې برونکوجینیک کارسینوما ډېر یو مهمه کینسر ده چې د ستوني یا مرۍ کې د ډوډۍ د بندېدو سبب ګرځي. برونکوجینیکس یې معمولا د سګرټو او د دخانیاتو له قیلون له چلم له دې نه پیدا کیږي. د ګایټر یا جاغور او د سږي د سرطانونو ترڅنګ که یو ناروغ د وینې لوړ فشار لري، کنټرول هم نه ده، مالګه هم خوري، فزیکي فعالیت نه کوي، ورزش هم نه کوي، دی بالاخره د وخت په تیریدو د دوی د زړه لیفت ایټریم غټیږي او دا مستقیما په مرۍ فشار واردوي. ډایلیټډ لیفت ایټریم، ډایلیټډ لیفت ایټریم. زموږ زړه چپ طرف ته د مرۍ سره په یو ډیر مجاورت کې قرار لري. که چیرې فشار جیګ شو، کلونه د ناروغۍ سره مخ وو او کوم خاص د کنټرول تدبیر مو نه درلوده، بالاخره په مرۍ د دغه پړسېدلي زړه یا ډایلیټډ ایټریم فشار راځي، معمولا په خوړو کې یا د بلعې په پروسه کې مزاحمت کوي. د انټرنزیک او د ایکسټرنزیک او د موټیلیټي ډیس آرډر ترڅنګ چې د ډسفیژیا سبب ګرځي، اسافیګل ویبز او رنګز دا ډیر زیات په ډسفیژیا کې رول درلودلی شي. ډیری وخت د مرۍ په پورتنۍ ساحه کې داسې د پردې په شکل یو ګروت یا یوه وده لیدل کیږي، خصوصا دا په انډاسکوپۍ کې قابل د دید وي. دغسې په پورتنۍ ساحه کې د پردې په شکل راپورته کیږي، دته اسافیګل ویبز وایي. دا کومه سرطاني ریشه نه لري، ولې په معمولا په انسانانو کې د ډسفیژیا یا د خوړو په تیرولو کې د مزاحمت سبب ګرځي. دا هغه علتونه ول چې موږ یې کولی شو په ډسفیژیا یا د خوراک نه وروسته د تیرېدلو په پروسه کې د خنډونو مطالعه وبولو. ځینې انسانان په رواني ستونزه مبتلا وي، هغوی خلق تنګي لري او فکر داسې کوي چې زموږ په مرۍ کې یا زما په ستوني کې یو څه نښتي دي. حال دا چې هیڅ هم نه یې نښتي، دغسې ناروغان احساس کوي چې ګواکې په ستونو کې څه نښتي دي. نو احساس کول او په مرۍ کې د تکلیف موجودیت دوه مختلف بحثونه دي. هغه ناروغان چې احساس کوي په ستوني کې یو څه نښتي دي او تیریږي نه، حال دا چې په ستوني کې څه نه وي او په رواني ستونزه مبتلا وي، هغه د ډیری د سایکاټریک ډسفیژیا یا د هغه ډسفیژیا د وجې ډیر تشویش نه کوي چې هغه کاذبه وي او د مرۍ کوم تکلیف پکې نه لیدل کیږي. مننه.